نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لارې آداب مونږ ته ذکر کړي دي. حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي، سید خدری رضی الله تعالی عنہ حدیث دی، هغه روایت کوي نبی علیہ السلام نه، نبی علیہ السلام فرمایي تاسو لاره کې مجلسونه ودرېږئ ما. صحابي تپوس کوي قالوا یا لنا یا رسول الله، موږ لپاره سری چې موږ نه ودرېږو. نبی علیہ السلام ورته وایي بیا لارې هم په تاسو باندې حق دی چې لارې کې تاسو ودرېږئ د لارې حق ادا کوئ. نو هغه صحابي تپوس کوي یا رسول الله د لارې څه حق دی چې موږ ادا کړو؟ نبی علیہ السلام وایي عبد البصر، نظر به ټیټ ساتي، د لارې حق دی. دویم نمبر چې لارې کې څه تکلیف ازغې یا د څیز پراته وي هغه به سیټ تکې. او نبی علیہ السلام وایي څوک چې درمن سلام وکړي نو جواب به ورکړي، ځکه سلام سنت دلته اغستل واجب شو، ویلاره کې ناستې جواب به لې. او بل نبی علیہ السلام وایي د خو کارونو به امر کې او د بدو نه خلق منې کې. دا څلور پنځه خبرې نبی علیہ السلام ورته وښودلې صحابي ته، وایي که دغه کوئ نو بیا که لاره کښېنئ بیا جواز شته. نظر به ټیټ وي، لاره کې به ازغي مزغي لرې کوئ، سلام جواب به اخلئ، او د ښه کارونو به خلکو ته حکم کوئ، بدو نه منع کوئ. نبی علیہ السلام وایي که دغه کارونه تاسو کوئ نو بیا ټیک ده، او که دا کولی نه شئ نو بیا به د لاره کې کښېناستل، ودرېدل، مجلسونه کول دا حرام دي. ولې دا حدیث لاندې راغل. او نن سبا څوک لاره کښېني بغیر ټولو نه غشې، اولنۍ غشې خو سترګې دي چې خامخا هغه ته به ګوري، زرنه په لار روان یم هغې ته به ګوري. نو چې دا سړی کنټرول کولی نه شي نو بهتره دا ده چې سړی دې ځای کې کښېني چې هلته هېڅوک نه وي. نن سبا مونږ لپاره هغه دا چې سړی مجلس کې کښېني، چې کښېني مسجد کې دې کښېني سړی په امني، او د لارو نه به ځان بچ کړي. الله دې په دې خبرو ما تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.